سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. ملګرو، کله چې موږ د افغانستان نوم واورو نو زموږ په ذهن کې څه راځي؟ ښایي جګړه، غرونه، وراني یا طالبان. خو آیا پوهېږئ چې د دې دوړو او د بارودو د لوګي تر شا د افغانستان په خاوره کې داسې شتمني پټه ده چې د ټولې نړۍ جیوپولیټکس بدلولی شي؟ او خبره د تورو زرو ده، یعنی د خامو تیلو د هغه پیدا کول چې د نړۍ د زبرځواکونو خوبونه یې تښتولي دي. نن به د هغې سترې پروژې په اړه باندې لږ وغږېږو. چین او طالبان یې سره نږدې کړي دي. دا د آمو سیند کیسه ده. داسې پروژه چې که بریالي سول د افغانستان برخلیک بدلولی شي، او که ناکامه سول نو ښایي د یوې بلې سترې ورانۍ سبب وګرځېږي. سوال دا دی چین ولې په دې وچ او خړو دښتو کې د میلیونهاو ډالرو لوبه کوي؟ د آمو سیند تر خاورو لاندې څه پټ دي، او دا به پر هندوستان او نورو ملکونو باندې څه اغیزه ولري؟ راځئ نن په دې ویډیو کې د دې لوبې هر پټ اړخ روښانه کړو. لومړی دا مهمه ده چې پوه سو آمو سیند اصلاً څه شی دی. آمو سیند د منځني اسیا د یو لویو سیندونو څخه دی. دا سیند د افغانستان او د هغه ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. خو د دې سیند شاوخوا سیمه چې د آمو سیند حوزه بلل کیږي یوازې شګه او ډبرې نه دي. جیولوجستان باور لري چې په دې حوزه کې د خام تیلو او طبیعي غازو سترې زیرمې شتون لري. تاریخ شاهد دی چې د دې پټې شتمنۍ پر سر د هر ستر ځواک سترګې دي. د شوروي اتحاد په 1970 او 1980 لسیزو کې دلته پراخې څېړنې وکړې. وروسته چې امریکایان راغلل، هغوی هم دلته سروې وکړه. ویل کېږي چې افغانستان دومره طبیعي زیرمې لري چې ارزښت یې تر ټریلیون ډالرو پورې رسیږي. خو د مسلسل جنگ او بې ثباتۍ له امله تر اوسه پورې هېڅ لویه پروژه نه ده عملي شوې. خو اوس حالات بدل شوي دي. کله چې طالبانو په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ، د نړۍ ډېری هیوادونو هغوی ته شاور وګرځوله. خو چین دا یو فرصت وګڼي او د 2023 کال په جنوري کې یوې داسې خبر نړۍ ولړزوله. طالبانو د لومړي ځل لپاره د یوې سترې نړیوالې انرژي موافقې لاسلیک وکړي. دا معامله د چین د لویې کمپنۍ سیپیک یعنی شینجیانګ سنټرل ایشیا پټرولیم اینډ ګاز کارپوریشن سره و. دا وړوکی تړون نه و. دا د آمو سیند له حوزې څخه د تیلو د استخراج ستره پروژه ده. د دې تړون ترڅنګ چین به په راتلونکي کلونو کې په افغانستان کې درنې پانګونې کوي. دا قرارداد د 25 کال لپاره لاسلیک شوی دی. د راپورونو له مخې سیپیک په لومړي کال کې 150 میلیون ډالر پانګونه کوي او په 3 کلونو کې به دا اندازه 540 میلیون ډالرو ته رسیږي. دا پیسې د افغانستان د کمزوري اقتصاد لپاره د اوبو یو څاڅکی دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا پروژه به څومره تیل تولید کړي؟ آیا دا رښتیا دومره لویه پروژه ده؟ د اولنیو اټکلونو له مخې هو، د پلان له مخې به هره ورځ به د 1000 څخه تر 3000 بیلرو پورې تیل تولیدېږي. خو هدف دا دی چې دا شمیره به 60,000 بیلرو ته رسیږي. د آمو سیند د حوزې مساحت شاوخوا 4500 کیلومتره مربع دی او د افغانستان 3 شمالي ولایتونه پورشي، سرپل، جوزجان او فاریاب. طالبان ادعا کوي چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته کار پیدا کړي. د یو اټکل له مخې شاوخوا 3000 کسان به په مستقیم ډول دلته کار ترلاسه کړي. ترڅنګ د طالبانو د حکومت د ګټې ونډه په پیل کې 60% ده چې وروسته به 15% ته رسیږي. دا پیسې د طالبانو لپاره د واک ساتلو مهمه وسیله ده. اوس راځو دې خبرې ته چې چین ولې دومره خطر پر ځان باندې منلی دی. آیا چین یوازې تیل غواړي؟ ځواب یې یا دی بالکل نه. دا یوازې د تیلو موضوع نه ده، دا د اغیز او ځواک موضوع ده. د چین دا ګام د هغه سترې پروژې یعنی بیلټ اینډ روډ BRI یوه برخه ګڼل کېږي. چین غواړي په منځني اسیا او سویلي اسیا کې خپل اثرات زیات کړي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت ډیر مهم دی. دا هیواد چین، ایران او منځني اسیا سره نښلوي. چین د خپل لویو صنایع لپاره دوامداره انرژي ته اړتیا لري. د خلیج هیوادونو پر ځای غواړي له نږدې سیمو سره تړاو زیات کړي. د آمو سیند تیل به د چین لپاره د ځمکې له لارې په اسانه او ارزانه ترانسپورت تمام شي. بل لور ته د امریکا له وتلو وروسته خالي پاته ځای ډکول هم د چین ستراتیژیک هدف دی. که د طالبانو په لوري وګورو نو دا پروژه د هغوی لپاره د بقا مسله ده. په 2021 کال کې له دې وروسته چې حکومت نسکور سو، طالبانو داسې فکر کوي چې د هیواد چلول به اسانه کار وي. خو نړیوالو بندیزونو دوی ته ډېر خنډونه جوړ کړل. د دوی د باندې شتمني کنګل شوې ده. په داسې حال کې د هیواد د چلېدو لپاره ډېرو پیسو ته اړتیا شته. د آمو سیند د تیلو معامله یوازې د پیسو خبره نه ده، بلکې د طالبانو لپاره د مشروعیت موضوع هم ده. کله چې د چین په شان ستر ځواک له دوی سره تړون لاسلیک کوي، نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې طالبان اوس داسې حکومت دی چې کاروبار ورسره کېدلی شي. دا معامله دوی ته چانس ورکوي چې هیواد ته پرمختګ راولي او اقتصاد سمبال کړي.
دوی کولی شي خپل خلکو ته وښیي چې وګوري موږ بهرني پانګونه راوړو او دندې پیدا کوو خو صبر وکړي دا لاره دومره اسانه نه ده لکه څنګه چې ښکاري په کاغذ لیکل سوي یو شی دی او د ځمکې څخه تیل ایستل بل شی دی د آمو سیند پروژه تر ټولو لوی چلنج امنیت دی که څه هم جګړه ختمه شوې ده خو افغانستان لا اوس هم ډېر دښمنان لري داعش خراسان لا هم فعاله ده او د طالبانو ښکاره دښمنان دي موږ ولیدل چې په کابل کې پر چینایي وګړو او هوټلونو باندې بریدونه سوي دي داعش نه غواړي چې چین دلته پښه ټینګه کړي او نه غواړي طالبان مالي مرسته ترلاسه کړي په دې حالت کې د تیلو د څاګانو پایپ لاینونه او د چینایي انجنیرانو ساتنه یو ستره سرخوږی ده که پر چینایي کارکوونکو بریدونه وسي پروژه کېدای سي په نیمګړي حالت کې پاتې سي تر دې ورهاخوا د افغانستان زیربنا ډېره کمزورې ده لارې خرابې دي برېښنا کمه ده او د لوجستیک سیستم باور نه لري د دې ستونزو سره مقابله کول د سیپیک لپاره د اوسپنې ژولو مثال دی د امنیت ترڅنګ تخنیکي او چاپیریالي ستونزې هم کمې نه دي د آمو سیند سیمه د جغرافیایي پلوه ډېره سخته ده دلته د تیلو ایستل او تصفیه کول اسانه کار نه دی افغانستان خپل لوی تصفیه خونې نه لري دا معنی چې یا خام تیل باید د باندې ولېږدول سي یا باید دلته تصفیه خونې جوړې سي چې لا زیات وخت او پیسو ته اړتیا ده اوس راځو تر ټولو مهمه پوښتنې ته دا پروژه د هند لپاره څه معنا لري هند تل د افغانستان له خلکو سره مرسته کړې ده او د پراختیا ډېرې پروژې جوړې کړې دي لکه بندونه او د پارلمان ودانۍ خو د طالبانو له راتګ وروسته وضعیت بدل شوی دی د آمو سیند پروژه او د چین زیاتېدونکي حضور د هند لپاره اندېښمنونکې موضوع کېدای سي که چین هلته خپله ونډه پیاوړې کړي نو د پاکستان چین ګډه رابطه به نوره هم قوي سي د افغانستان خاوره ښایي د هند پر ضد په ستراتیژیک ډول سره وکارول سي پر دې سربیره دا سیمه د انرژي امنیت لپاره مهمه ده که ټولې سرچینې چین ته ولاړې سي نو کېدای سي هند ته د دې برخې د انرژي د ترلاسه کولو لاره وتړل سي هند په ډېر احتیاط د انتظار او سار تګلاره غوره کړې ده یو پخوانۍ وینا ده چې افغانستان د امپراتورانو هدیره ده ستر هیوادونه هلته تللي دي جګړې یې کړې دي او بیرته تش لاس د هغه ځای څخه وتلي دي آیا چین به هم د همدې برخلیک سره مخ سي که به په خپل اقتصادي ځواک او د پور ډیپلوماسي زور وښیي کوم چې امریکا او شوروي ونه سوی کړای نو ملګرو د آمو سیند د تیلو پروژه یوازې د تیلو پروژه نه ده دا یو ستره لوبه هم ده دا د هیلې تمې او جاطلبۍ کیسه ده د طالبانو لپاره د بقا سوال دی د چین لپاره د ځواک د غزولو هڅه ده او د افغانستان د عامو خلکو لپاره د ښه ژوند هیله ده د افغانستان سیاست د 9,000 کیلومتره پیپ څخه هم پیچلی دی په راتلونکي 3 یا 4 کلونو کې به ښکاره سي چې دا پروژه به رښتیا عملي سي او افغانستان به روښانه کړي که به همداسې نیمګړی پاتې سي او د تاریخ په پاڼو کې به ورک سي هیله هغه څراغ دی چې ملتونه په تیارو کې رهبري کوي که څه هم افغانستان نن له سختو ازموینو څخه تیریږي خو د هیلې لمبه ژوندۍ ده رب دې وکړي چې هره پروژه هر څه او هره ګډه اراده د دې وطن د سوکالۍ سبب سي د سولې عزت او نیکمرغۍ لاره به حتما یو ورځ رڼا سي ان شاء الله خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو ښایستو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه مننه